سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خير الناس من ينفع الناس. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صلى الله سبحانه وبحمده على محمد عبده ورسوله النبي الأمي وآله وبارك وسلم كما هو أهله. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب السماوات ورب العرش العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. زماية فندو ويندو ميندو او خوغو مشرانو رونو توجه سرا الله خبر توکیدو چې موږ د الله د خبرې دا اورېدو حق ادا کړو نو الله به زموږ حق ادا کړي. په دې مجلس کې به الله موږ ته د هدایت فیصله به الله زموږ سره وکړي او موږ به الله هدایت طرف ته واړوي. هدایتو د الله د تعلقو د الله د پیژندلو د الله د مینې او د الله د محبت نوم دی. کوم ځای کې چې د الله تعلق وي، په کوم ځای کې د الله محبت وي، په کوم ځای کې د الله یره او په کوم ځای کې د الله لویي، نو بس دغه انسان په هدایت باندې کوشش دا کوو چې ستاسو اواز بار ته نه راځي او که ماشومان یې هغه بار ته وباسو، بیان کې خلل نه پیدا کوي، توجه نه خرابوي، یکسوي نه خرابوي. تاسو ډېر زیات خوش قسمت یې چې یو داسې کتاب چې هغه آسماني کتاب دی، د الله د ذات کتاب دی، د الله د ذات خبرې دي. قرآن د الله خپلې خبرې دي، دا کلام الله او ځکه و چې دا کلام خبرو ته ویلی شي، د الله خبرې. دا قرآن ټول د الله خبرې دي.
دا د الله د ذات نه راوتې خبرې دي، کلام الله دې جوړ شوی دی، قرآن دې جوړ شوی دی. او دا قرآن دا کلام الله د جبریل علیه السلام په ذریعه باندې د دوانو جهانو سردار جناب محمد صلی الله علیه وسلم باندې الله نازل کړی. جبریل د ټولو فرشتو سردار فرشته ده او جناب محمد صلی الله علیه وسلم د دوانو جهانو سردار ده. نو درې خبرې شو، یو طرف ته الله دی، یو طرف ته جبریل دی، او بل طرف ته جناب محمد صلی الله علیه وسلم دی. الله د ذات کلام، د الله د ذات خبرې د جبریل علیه السلام په ذریعه باندې جناب محمد صلی الله علیه وسلم ته الله پاک باندې دا ټول کلام الله لګلې دی، دا ټول خبرې الله نازلې کړي. دا الله کلام د دې لپاره موږ ته الله نازل کړی دی چې په دې باندې موږ ته الله تعارف حاصل او په دې باندې الله جان پہچان وکړو چې الله پاک زموږ نه څه غواړي او زموږ کامیابي او عزت او راحت او خوشحالي الله په څه کې ښودله، زموږ منزل څه دی، مقصد څه دی، موږ د څه لپاره پیدا شوي یو، چا پیدا کړي یو، سره پیدا کړي یو، د کوم مقصد لپاره پیدا کړي یو، دا ټول خبرې الله جل جلاله او تاسو ته د کلام الله په ذریعه باندې چې کوم دی کړي دي، را لېږلي دي. دا د دې مجمع د دې ساسو د راجمع کېدو مقصد او غرض دا دی چې دې موږ ځان پوه کړو، د هغې مطابق که موږ ژوند تېر کړی یو، عمل هم کړی، خو د الله شکر ادا کړو، خوشحاله شو. که د هغې مطابق موږ ژوند نه یې تېر کړی نو ډېر لوی نقصان هم کړی دی، تاوان هم کړی دی، چې نور نقصان تاوان ونه کړو او ناکامه نه شو او دنیا نه ناکامه راغله شو. زما یقینو د ژوند مقصد الله پېژندل دي، د ژوند مقصد د الله تعلق حاصلول دي، د الله د ذات او صفاتو یقین حاصلول دي، د الله د ذات تعلق او د الله د ذات سره چې کوم دی که نه زمونږ او ستاسو په هغه به یقین په څه جوړېږي؟ د دې قرآن نه به جوړېږي. دا کلام چې کوم دی که نه دا د الله جل جلاله چې کوم دی د الله خبرې دي، نو د الله خبرې به موږ زده کوو، د الله دا کتاب به موږ زده کوو، په ترجمه په ناظره سره به زده کوو، بیا به په ترجمه سره زده کوو، بیا به چې کله پې عمل کوو، یقین به پې کوو، بس موږ الله به موږ چې کوم دی وپېژنو او دارنګې د خپل ژوند مقصد به وپېژنو. او زما عزتمندو ترتیب حضور پاک علیه السلام دی، جناب محمد صلی الله علیه وسلم دی. هغه دا قرآن موږ ته چې کوم دی که نه د خپلو خبرو په ذریعه باندې موږ ته کولاو کړی دی. دا قرآن موږ ته د حضور علیه السلام په خبرو باندې، یعنی د نبی علیه السلام په احادیثو باندې، د نبی علیه السلام په سیرت او صورت باندې موږ ته چې کوم دی کولاو شوی دی. د نبی علیه السلام ټول ژوند د قرآن تفسیر دی، د نبی علیه السلام ټول ژوند دا د قرآن تفسیر دی. بس د حضور علیه السلام ژوند چې کوم دی موږ وپېژندو، د نبی علیه السلام طور طریقې موږ وپېژندې، موږ په قرآن باندې پوه شو، موږ چې کوم دی که نه مقصد حاصل کړو، زمونږ په کامیابۍ کې، په عزت کې، زمونږ په یعنی په امن و امان کې، په خوشحالۍ کې هېڅ شک نشته چې موږ د الله شرط پوره کړو نو الله به زمونږ شرط پوره کوي. الله جل جلاله زمونږ سره وعدې کړي دي په شرطونو باندې. الله وایي تاسو دا وکړئ زه به درله دا وکړم، که تاسو دا وکړه زه به درله دا وکړم. الله جل جلاله زمون او ستاسو محتاج نه دی، موږ د الله محتاج یو.
الله پاک رازق تے مونږه مرزوق یو الله مالک تے مونږه مملوک یو الله معبود تے مونږه معبودین یو مونږ دغه عبادت کوونکي یو الله غنی تے مونږ دغه فقیران یو الله صمد تے مونږ دغه محتاج یو الله رب تے دغه ما سوا ټول سبب تے رب نکیږي د سبب نه نکیږي دا الله نکیږي دا مخلوق نه نکیږي نو په هر غړی کې موږ ټول داغه د حکم محتاج یو داغه د ارادې محتاج یو هغه به زموږ مسلې په دین باندې حل کوي که په مونږ کې داغه دین وو نو زموږ مسلې به الله حل کوي زموږ پریشانۍ به الله ختموي زموږ رکاوټونه به الله ختموي زمون غمونه به الله ختموي زندگی بل الله پاک خسته کوي د چین د سکون د آرام د خوشحالۍ ژوند به الله را کوي که موږ د هغه چاهت نه پوره کوو د الله مرضي نه پوره کوو الله نه راضي کوو الله نه خوشحالوو د الله د یېرې ژوند د الله د یېرې ژوند د الله د مینې ژوند د الله د محبت ژوند موږ چې کوم دی نه اختیاروو دا نبی د طریقې خلاف ژوند تېروو د سنتو خلاف ژوند تېروو د قرآن او د حدیثو اور ژوند موږ تېروو نو بیا به چې کوم دی پریشانۍ او غمونه تکلیفونه مصیبتونه دا به زموږ مقدري دا به بیا زموږ چې کوم دی که نه دی دا به زموږ چې کوم دی مخې ته به هر طرف ته به زموږ چې کوم دی مصیبتونه غمونه به تاوي راغلي لکه نن چې مسلمان هم ټول په غمونو کې الله ته کړي پریشانو کې الله ته کړي مصیبتونو کې الله ته کړي ټول دعاګانې کوو چې دعا وکړي چې الله باران وکړي لیکن الله باران نه کوي باران زما عزتونو الله ته سرګران دی باران نه اوسه پورې بارانونه چا کړي دي دا په خپله شوي دي که الله کړي دا دنیا چا پیدا کړې ده په خپله پیدا شوي ده که الله پیدا کړي اسمانونه چا پیدا کړی دي دا بخپله پیدا شوي دي که الله پیدا کړي دي ورځ څوک راولي روزانه ورځ څوک پیدا کوي بخپله پیدا کړي که الله پیدا کړي روزانه شپه څوک پیدا کوي بخپله پیدا کړي که الله پیدا کړي دا انور څوک راخېږي بخپله راخېږي که الله پاک راخېږي انور کې رڼا څوک پیدا کړي دا ټول کارونه الله کوي ایک کی واجب نو الله د لپاره هیڅ مشکل نشته الله پاک الله جل جلاله په کارونو کې کوم دی کنه سره سمت دی الله هر کار کوي الله هر کار کولای شي بار وخت کې کولای شي بغیر د سبب نه کولای شي بغیر د چا د مدد نه کولای شي زما عزت نه موږ ټول انسانان الله پیدا کړي یو موږ ته هغه متوجه دی الله موږ د ګوري زنانو ته ګوري نارینهو ته ګوري چې دوی څنګه ژوند تېروي زما د کتاب مطابق ژوند تېروي که زما د کتاب نه بهر ژوند تېروي زما د پیغمبر په طریقو ژوند تېروي که زما د پیغمبر طریقو نه بهر ژوند تېروي موږ ټولو ته الله متوجه دی موږ ټولو ته الله شپه ورځ ګوري دوه پرشتې را باندې لګولې دي دوه ډیوټۍ را باندې لګولې دي یو د سهار نه واله مازدیګر نه پورې شو ډیوټي ده بل د مازدیګر نه واله سهار پورې بیا ډیوټي ده څلور پرشتې چې کوم دي د هغوی ډیوټیانې الله لګولي د مرګه پورې په هرې زنانه او نارینه باندې د څلورو پرشتو ډیوټي ده او دوه پرشتې سهار راځي مازدیګر ځي بیا دوه پرشتې مازدیګر راځي بیا سهار ځي او د هرې زنانه نارینه هر عمل چې کوم دی کنه هغه لیکي د سترګو عمل ولې لیکي د غوږ عمل ولې لیکي د لاسو عمل ولې لیکي د ژبې خبرې ولې لیکي هر عمل چې کوم دی کنه هغه ولې لیکل کېږي او بیا مازدیګر دا عملنامې د الله مخې ته پیش کېږي سهار هم پیش کېږي مازدیګر هم پیش کېږي نو مونږ لږ سوچ وکړو چې یاره مونږ الله پاک ته څه لیکو مونږ الله پاک ته په دې عملنامو کې څه لیکو
غیبتونه وتلی کو چغلې وتلی کو دروغ وتلی کو اجي غفلت وتلی کو غفلت د الله نه غافل کېدل رسمونه وتلی کو رواجونه وتلی کو بالماضي وتلی کو اجي بے حیايي وتلی کو بے پردگی وتلی کو دیګو کنه دیګو موږ سونه غیبتونه کو موږ سونه غیبتونه کو غیبت سونه کډه ګناه ده اجي دا د قتل نه سخت ګناه ده دا د زنا نه سخت ګناه ده چغلي سونه کډه ګناه ده چغلي دا د سحر او د جادو نه کډه ګناه ده دا نه چې کوم دی دروغ سونه لوی ګناه ده په دروغجن انسان د خدای لعنت ده د قشان بدنظری د سترګو غلط استعمال پردو سړو ته قتل بازارونو ته تلل په مارکیټونو کې د پردو سړو سره چې کوم خبرې کول په مارکیټونو کې د پردو سړو سره چې کوم کنه کولا او مخ چې کوم کنه هغه ته منا مخ کېدل د قشان چې کوم دی دا غو سره سوداګان کول دا غو سره خبرې کول لالا دا شی په سود لالا دا چې کوم دی په دې راکا د قشان چې کوم دی نور په کورونو کې زمونږه بے پردگی وس قرآن خو چې کوم دی کنه دا حکم دی چې تم مومنان ته وایا فل نظرون اخکته کا اے زما پیغمبره سورې نور کې الله وایي سورې نور کې هر مؤمن ته د الله د نظر نه ښکته کوي د خپل نظر چې کوم دی د پردو زنانو نه ښکته کوي پردو زنانو ته به هر مؤمن ته دا وکړي چې پردو ښځو ته به نه ګورې پردو ښځو ته کتل ګناه ده پردو ښځو ته کتل ګناه کبیره ده د الله نافرماني ده او خذوا توقم دي قل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن اے خذوا اے مؤمنان خذوا پردو سرود باندې ګورئ پن زینت بچا د نخ کارا کوي دا قران د دې لپاره دی دا سیت ترجمه لپاره ناظری لپاره نه دی دا هم الحمدلله په دې لوی عمل دی د قشان چې کوم دی زنانه دا حکم دی چې هغه په پرده کوي لیور په دوندار نه پرده کوي لیور د چې کوم دی د خاوند رور دی لیور د خاوند رور دی خدا د خاوند دی رور نه چې کوم دی کنه دا دوندار پرده کوي او د قشان لیور په چې کوم دی د دوندار نه پرده کوي دا چې کوم دی د رور خزره دا ضرور خزره خدا ضرور د خزره ما چې کوم دی دا ور دا ورنده دا لور دا پرده کوي آیا په دې باندې عمل شته دا پردې عمل شته را کنه موږ کې دا پردې عمل شته موږ په پرده باندې عمل کوو پرده د الله حکم دی اسلام چې کوم دی دا پردې اسلام د حیا او د سادګۍ چې کوم دی کنه تعلیم راکوي دا حیا اختیار کړي او سادگی اختیار کړي حیا اختیار کړي او سادگی بدا اسلام دی د اسلام حسن حیا او سادگی دا سادگی او حیا دا دوه چې کوم دی د اسلام بنیاد دی په کوم سړي کې چې حیا او سادگی دا مؤمن دی دا مسلمان دی دا په قرآن او په حدیثو عمل له دا کمل زنانه په زندگی کې سادگی او دا کمل زنانه په زندگی کې حیا او پرده دا مؤمنه دا کامل مؤمنه دا کامل مسلمانه ده په قرآن او په حدیث دې باندې پورا عمل له کم انسان د الله نه یریږي دا د الله پرهیزګار ده کما زنانه د الله نه یریږي دا پرهیزګار او پرهیزګار ته وایي پرهیز ته وایي پرهیزګارا پرهیز معنا پرهیزګار معنا پرهیز د غیبت نه پرهیز
خورې ماله غیبت نه دی ښه، خورې ماله چغلي نه ده ښه، خورې ماله دروغ نه دي ښه، خورې ماله بدنظري نه ده ښه، خورې ماله بازار ته تلل نه دي ښه، خورې ماله بازار شاپینګ سنټر ته تلل نه دي ښه. دا چې کوم دی که نه دا بدپریزي چې کوم دی که نه زما ایمان خرابوي، زما اعمال خرابوي، ما د الله نه لرې کوي، زما آخرت تباہ کوي، زما جنت خرابوي، ما دوزخ ته بوځي. زه چې کوم دی که نه دا نشم کولی. پرهیزګار د غیبت نه پرهیز، د دروغو نه پرهیز، د ریانۍ نه پرهیز، د چغلۍ نه پرهیز، د بېحیایۍ نه پرهیز. کم انسان چې کوم دی که نه دا پرهیزګار و، دا پرهیزګار انسان چې کوم دی که نه د الله دوست دی، دا د الله محبوب دی، دا د الله ولی دی. ان الله يحب المتقین. الله د داسې خلکو سره محبت کوي. هر چا سره الله محبت نه کوي. الله پرنګونو چا سره محبت نه کوي. ګولډن کریم په مخ پورې کا مخ سپین کا، نو الله به ستا سره محبت وکړي. په سرخیانو په پوډرو په کریمو باندې الله چا سره محبت نه کوي. پردر سره الله محبت کوي. په سادګۍ سره الله محبت کوي، په تقوادارۍ سره الله محبت کوي، په مونږ سره الله محبت کوي. خپل مونږ جوړ کا، مونږ کې دې مونږ د الله حکم دی، واقعي الصلاة مونږ قائم کړي. الله پیغمبر وایي داسې مونږ کوئ څنګه چې ما تاسو په منځ باندې یې نه مونږ انسان د ګناهونو نه منع کوي. ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر. مونږ انسان د هر ګناه نه منع کوي. چا مونږ چې قبليږي د هغې نښه بدایي، د چا مونږ چې قبولي او الله ته قبولي او الله قبلوي، نو مخه به یې دا چې د ګناه نه به یې نفرت وي. مونږ زندګي به یې د مانځه په شان دی، د مانځه په شان به چې کوم دی که نه څنګه چې انسان په مانځه کې وي، او په مانځه کې چې کوم دی که نه د انسان تمام اندامونه اعضا او جواهر دا الله طرف ته متوجي، دغه شان د مانځه نه بهر به تمام اندامونه تمام اعضا جواهر به الله ته متوجي. دا د قبول شوي مونږ نښه ده. او د قبول شوي مونږ نښه به دا وي چې د انسان په د ګناه نه نفرت وي. د ګناه نه به یې داسې نفرت وي لکه څنګه چې سړی د مردارې نه نفرت کوي، د ګندګۍ نه نفرت کوي. ګندګي څوک خوښوي؟ د چرګانو ګندګي ده، یا چې کوم دی که نه د زناورو ګندګي ده، د سپو ګندګي ده، دا څوک خوښوي؟ د دې ګندګۍ نه ډېره خطرناکه ګندګي هغه ګناه ده، هغه بې پردګي ده، هغه بې حیایي ده، هغه بدنظري ده، هغه چغلي ده، هغه غیبت دی، هغه رسم دی، هغه رواج دی. موږ د خپل لباسونو ته وګورو، علي تاسو د خپلو جامو ته وګورئ، زموږ لباسونه کوم ځای کې ته راورسېده. د زنانه لپاره خو به غټ کمیس پئ، دا هغه ښکت زنګون نه ښکته له پنډۍ پورې به د دې کمیس وي، له پنډۍ پورې. دا سادګي ده. د زنانه لپاره به غټ کمیس وي، دا پټکۍ پکې هم ښکاري، او غټ پرتوګ به چې پټکۍ چې کوم ځای پکې پټي، د زنانه پټکۍ دا به هم په مانځه کې پټي، د زنانه پټکۍ په مانځه کې هم پټي، او په عام حالاتو کې به هم پټي. خپلو جامو ته وګورئ، جامې کوم ځای کې ته راورسېدې، کمیس کوم ځای کې ته راورسېدو، پرتوګ کوم ځای کې ته راورسېدو، پلنوالی څومره تنګ شو، کمیس پلن پکار و مونږ راتنګ کو، پرتوګ غټ کولاو پکار و مونږ راتنګ کو، دا مونږ دې په دین چلېږي. دا به مونږ کې سادګي ده. زما عزتمندو، یعنې پړونه چې کوم دی که نه، نن چې کوم دی په بازارونو کې زنانه په پړونو کې ګرځي، په پړونو کې په څادرو کې ګرځي. چې کومه زنانه په بازار کې په څادرو کې ګرځي، دا په امر کې ده، دا په پرده کې ده. لږ تاسو سوچ وکړئ
چې کوم خور زمونږ مور په بازار کې په پړونو کې ګرځي او په صادر کې ګرځي دې زنانه څومره نقصان خلکو ته ورسو د دې زنانه چې کوم دی په دې عمل باندې څومره خلک د ایمان نه خلاص شو د هر چا سره شیطان دی که نه دی شیطان سره ګناه ته مایله کوي زنانه و د شیطان چې کوم دی که نه تیر دی تیر دا زنانه د شیطان کونډه ده النساء حبایل الشیطان نو چې کومه زنانه په بازارونو کې چې کوم دی په لوګټو کې ګرځي او په ساعتونو کې ګرځي نو سړي به ورته نه ګوري چې کوم سړو چې کوم دی که نه کوم سړي زنانو ته ګوري نو آیا د دې زنانو ایمان محفوظ شو د دې نارینو ایمان ختم نه شو د دې نارینو ایمان چې کوم دی که نه هغه لار چې کوم دی که نه د زړه نه داسې والوتو لکه د بوقړې نه چې هوا والوځي زما عزمن نه په من کې کم دین دی په من کې کم دین دی ما ته وښیې هلک او جنۍ په یو کلاس کې ناست دي زلمي هلکان او زپېغې جنکۍ په کالجونو کې او په یونیورسټو کې په یو کلاس کې ناست دي دا زموږ دین دا دی مونږ ته د قرآن دا تعلیم دی مونږ ته چې کوم دی د پیغمبر دا تعلیم دی نو مونږ قرآن پرې نه ښودو مونږ دین پرېښودی نه دی مونږ د پیغمبر زندګي پرېښودې نه ده من اعرض عن ذکري فإن له معیشة ضنکا نن چې مونږ د الله د دین نه اعراض کړی دی نو زمونږ ژوند څومره لنډ او تنګ دی زمونږ ژوند څومره چې کوم دی د پریشانو نه ډک دی زمونږ ژوند څومره د غمونو نه ډک دی په څومره کورونو کې پریشانۍ دي دا پریشانۍ د څه د لاسې دي دا پریشانۍ د بېدینۍ د لاسې دي په کورونو کې دومره بېدیني دا راننوتې ده چې زما د په خدای قسم چې کوم دی که نه کور په کور باندې چې کوم دی جنګ دی دا د بېدینۍ د لاسه بېدیني چې کوم دی د الله نافرماني ده او بېدیني چې کوم دی د الله سره ښکاره دشمني ده نو موږ د الله دشمنۍ ته چې کوم دی که نه ملا تړلې ده نو الله وایي تاسو زما سره دشمني کوئ زه به په خپل یو بل کې دشمنان کوم تاسو زما د دین سره دشمني کوئ تاسو زما دین پرېښودو زما د نبي زندګي هم پرېښوده قرآن او حدیث هم پرېښوده زه به دله چې کوم دی په کور کې ژوند لنډ تنګ کړمه زه به دله په بازار کې ژوند لنډ تنګ کړمه زه به دله چې کوم دی په حکومت کې ژوند لنډ تنګ کړمه د حکمران ژوند لنډ تنګ دی او د عوامو ژوند هم لنډ تنګ دی او دا فیصله چا کړله دا رب کړله دا د رب فیصله ده زما عزتمندو ژوند په دین ښه کېږي هغې په دنیا ښه ژوند په قرآن ښه کېږي او د الله د پیغمبر په سنتو باندې ښایسته کېږي او ښکلی کېږي او موږ یې چې کوم دی که نه په دنیا باندې چې کوم دی که نه په روپو په پیسو او دارنګې چې کوم دی د دنیا په نقشو خپل ژوند ښایسته کوو دا بېوقوفتوب دی دا لیونتوب دی دا جاهلتوب دی جاهل انسان چاته وایي چې سترګې پټې کړي او منډې وهي سترګې الله راکړي د کتو لپاره چې ته د خط نه بچ شې او ته د غورځېدو نه بچ شې او ته د نقصان نه بچ شې او تا سترګې پټې کړي دي او منډې وهي د خط نه به ولېږي نه دیوال لا پټې چې نه ورځې نن زما عزتمندو مونږ غرونه له الله پټې چورولي نن مونږ الله د خټارو نه اچي نن مونږ الله دیوالونه چې کوم ځای که نه سرونه وراچي دا ولې مونږ سترګې پټې کړي دي الله د الله نام سترګې پټې کړي دي د دین نام سترګې پټې کړي دي د قرآن نام سترګې پټې کړي دي دارنګې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د مبارک ژوند نام سترګې پټې کړي دي او ځان هم نانګاره کړی دی چې یاره زه څه نه یم الله ورته معنی ني زما د قرآن نه ني زما د پیغمبر ژوند نه ني زما د پیغمبر زندگی نه ني الله ورته ځان لون کون کو الله ورته زبر چې کوم ځای کې انداز لون کون کو ماته سي لون کون کوم لیوانه سپل نه پدې ډېر لوی نقصان زموږ شوی زما عزتمندو د دې اصل کې چې کوم ځای کې زموږ د راغونډېدو مقصد دا دی چې زموږ سره غم پیدا شي بیانونه خو ډېر دي
زمونږ د بیان او د دې مجمع مقصد چې کوم دی هغه دا دی دا کم ژوند مونږ او تاسو چې کوم دی که د اوسه پورې تېر کړی دی د رسمونو د رواجونو د لور په واده کې زمونږ څه حال دی ستاسو لوڼه دي د هغوی په واده کې د پیغمبر طریقه شته د فاطمې رضی الله تعالی عنها هغه سیرت پکې شته د زینب رضی الله تعالی عنها سیرت پکې شته زموږ په ودونه کې د حضرت خدیجه الکبرا رضی الله عنها چې کوم عنها هغه سیرت پکې شته د ام عائشہ رضی الله تعالی عنها هغه سیرت پکې شته نو ودونه داسې بګارو څنګه د الله پیغمبر د فاطمه واده کړي نو خدا سي ودونه بګارو لکه څنګه چې حضور علیه السلام په خپل نه ودونه کړی دي یا یو ولس بیان وی د الله پیغمبر ام سلمہ رضی الله عنها سره د الله پیغمبر نکاح څنګه شوی دی ولیمه څنګه وا د عبدالرحمن بن عوف او د عثمان رضی الله تعالی عنہ او د نور صحابه کرامو چې کوم کنه ودونه او دا هغوی چې کوم رخصتۍ او دا هغوی نکاحونه څنګه شوي دي موږ د خدا سي کول پکار موږ د چا په طریقه موږ د هندوانو په طریقه سبق د هندوانو طریقه سبق د عیسایانو طریقه او سبق د يهوديانو طریقه او سبق د مسلمانانو طریقه وصلورو طریقو باندې موږ چې کوم کنه ودونه د هندوانو به ګم وکړو د عیسایانو به ګم وکړو د يهوديانو به ګم وکړو دا نه چې کوم بیا به د مسلمانانو طریقه به ګم وکړو ستا دین د غیر محتاج دی زما عزت مندو چې دا د ملاوټ دین دی که دا د ملاوټ نه پاک دین دی ومن یبتغي غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه الله په اصطلاح خدا دا چې په عمل کې زما دین نو دغه عمل ما ته قبول نه لري او دین د الله حکم د پیغمبر طریقه ده دین څه دی د الله حکم د پیغمبر طریقه بس دغه دین دی او چې کله په یو کار کې د الله حکم د پیغمبر طریقه نه وه دا دین نه دی دا الله ته قبول نه لري چې کم عمل الله ته قبول نه لري دا عمل شو دا ګمراهي شو دا عمل نه شو دا ګمراهي شو زمونږ ودونه د ګمراهۍ ودونه دي ښه زمونږ ودونه دا د ګمراهۍ ودونه دي دا دي که بیا که نه زما اسپتو د هدایت د شریعت ودونه نه دي زمونږ په ودونه کې ګمراهي ده دلته خدای د راجمع شوي یو خبرې مو اورېدې بیان مو اورېدو چې کله باندې خادي راشي بیا به پته ولګي د زوی په واده کې به دې پته ولګي د لور په واده کې به دې پته ولګي دا زیناونه ولې عام دي زیناونه ولې عام دي دا ودونه ګران دي او د زینا سره چې کوم ځای که نه څه کېږي په زیناونو باندې الله دومره ناراضه کېږي چې الله پاک زلزلې راولي زلزلې کله نکاحونه آساني او ارزاني یا به چې کوم دی که نه زیناونه بیا به څوک پېژني هم نه نو موږ ټول د نبي علیه السلام سنت پرېښودي دي دین هم پرېښودی د خپلې مرضۍ دین هم دننه جوړ کړی دی د خپلو خواهشاتو دین هم جوړ کړی دی د خپلې مرضۍ دین هم جوړ کړی دی د خپلې مرضۍ دین الله ته قبول نه دی دین د الله د مرضۍ نوم دی دین اسلام د الله د مرضۍ نوم دی څوک د الله رضا حاصلوي د الله مرضي پوره کوي نو دین اسلام به د خپل ژوند مقصد جوړوي او خپله مرضي به د الله په مرضۍ قربانوي خپله مرضي به د پیغمبر علیه السلام په مرضۍ به قربانوي دا وایي دا دین دی دا قرباني ده چا چې خپله مرضي د الله په مرضۍ قربان کړه او چا چې خپله مرضي د پیغمبر په مرضۍ قربان کړه دا هدایت دی او هدایت والا انسان چرته نشي ناکامه کېدی چرته نشي ذلیله کېدی الله به همیشه لپاره کامیاب ومن یطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما دا الله په سره چا د الله او د الله د رسول تابعداري وکړه الله به په لویه کامیابۍ سره کامیاب واطیعوا الله واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون چا د الله او د الله د رسول تابعداري کوله الله به رحم کوي
قرآن کې الله فرمایي چې چا نیک عمل اختیار کړو هر زنانه او نارینه چې نیک عمل اختیار کړو د دین لاره اختیار کړه په دین باندې عمل وکړو په قرآن باندې عمل وکړو د الله پیغمبر په حدیثو عمل وکړو کدا زنانه او کدا نارینه او دا ایمان والا وا دا یقین والا وا دا د الله نه یریدونکي وا دا په الله مینه وا الله فرمایي فلنحيينه حیاة طیبة خامخا الله وی خامخا الله وی خامخا زه وله خپل ژوند ورکوم هغه الله چې هغه دا ټول نظام الله پیدا کړی دی او دا ټول نظام هغه چلی د هغه الله فیصله ده چې زه به دې زنانه له او دې نارینه له به پاک ژوند ورکوم او چې چا خپله مرضي د الله په مرضۍ باندې قربان چا د الله ومنله او د الله یره اختیار کړه د الله مینه اختیار کړه او د الله سره خپل تعلق جوړ کړو رابطه جوړه کړه د قرآن او د حدیثو مطابق خپله زندګي جوړه کړه نو پاک ژوند د الله فیصله ده پاک ژوند د عزت ژوند په هغې کې به ذلت نه وي د کامیابۍ ژوند په هغې کې به ناکامي نه وي د امن ژوند په هغې کې به بېامني نه وي د برکت ژوند په هغې کې به نوست نه وي او دارنګه د محبت ژوند په هغې کې به نفرت نه وي د خیر ژوند په هغې کې به شر نه وي دا د الله فیصله ده هم په دنیا کې او په آخرت کې زما عزتمندو کامیابي دا د فوټو د ببلو د روپو د ډالرو د رسولو نوم نه دی په دې څیزونو باندې فخر نه دی پکار چې زما خاوند کوربتي دی او زما زامن لکپتیان دي مونږ غټه کوټۍ جوړه کړله او غټه ځمکه هم جوړه کړې ده غټ مارکېټ هم جوړ کړی دی او زما زوی غټ ډاکټر دی خاوند مې ډاکټر دی دا د فخر سامان نه دی د فخر سامان چې کوم ځای که د هغه قرآن دی هغه دین دې وجه نه زما عزتمندو دا د قرآن آیات لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته من خشية الله وی که دا قرآن موږ په یو غر نازل کړی وی وی غر به د دې قرآن د بوج د وجې نه دا به په ځمکه ننوتی وی او دا به ریزه ریزه شوی وی دومره لوی کتاب الله موږ راکړی دی الحمدلله زموږ ټولې مسلې په دې کې زموږ د مسلو حل په دې کتاب کې زموږ د پریشانو حل په دې قرآن کې دی زموږ د عزت حل په دې قرآن کې دی زموږ د کامیابۍ حل په دې قرآن کې دی زموږ د دنیا او د آخرت د ترقۍ او د عزت او د کامیابۍ ټول حل په قرآن کې دی زما عزت الله نبی فرمایي ان الله یرمو بهذا الكتاب اقواما د دې کتاب په وجه باندې الله قومونه عزت ورکړي د دې کتاب په وجه باندې قرآن په وجه باندې کم کتابونه بلاس کې راغستل کتابونه نه نن خو زنانو موبایل بلاس کې راغستل موبایل زه اکثر په ګاډي کې ځم نو دا جنکۍ دي دا پیغلې جنکۍ موبایل به ورسره او دا پیشني بولته به اغوستې او مخ به ښکاري او الله دې مالبیو کې د شادو په شان به دا نوکونه نه دا نوکونه دا غټ غټ نوکونه به پرېښودي د شادو په شان او دې مخ له به چې کوم دی دا ګولډن کریم دا پلستر به ور ورکړی او پردوسو ته ګوري او دا موبایل به ورسره او لیکیا به چې کوم دی کنه دا زه افسوس کوم د دې ما د دې تنې په ورور باندې چې رور حد تک چې پړوا بې غیرت زه افسوس کوم د دې تنې په پلار باندې چې پلار چې کوم دی د جهاد بې غیرت او پړوا سالور د کور ووتله د دې سره شیطان ملګری دی دا د شیطان د دې نه مخکې روان دی د دې جنۍ رهبري شیطان کوي دا یې چېرته روانه کړله دا د پته شته پړوا بې غیرته او زه افسوس کوم په دې مور باندې چې ای مورې دا ستا لور چېرته لاړه او زه افسوس کوم په دغه خاوند باندې دا ستا دا ښځه چېرته لاړه دا چا سره لاړه دا چېرته لاړه سا عقل چېرته تللی دی تا په عقل باندې چې کوم دی که نه ست چل شوی دی دا په کوم دی که ته په اټو کې ناستې ته په دوکان کې ناستې ښځې بازارونو کې ګرځي او ښځې چې کوم دی که نه پارکونو کې ګرځي دا ستا غیرت دی بې غیرته نو زما عزتمندو درخواست دا دی
د موبایل نه خو کوم ځای کنه په دې مېس کې ته وواس ما د دنیا خلک وایي نه غټ موبایل والا مې ولي وایي چې ځان تبا کوم دا هو تبعي اسباب دا هو د بچکیدو دا هو سامری دی دا هو د سامری اثر نو زنانه ورته درخواست چې د غټ موبایل نه بالکل چې کوم ځای توبه وواس دا بل ساتي په هم دا کنه په دې کې هیڅ خیر نشته دې په دې کې هیڅ خیر نشته تاسو یې په دې کې څه بیان اورم او په دې کې تلاوت کوم په لیټر کې څوک تلاوت کوي لکه دا خو لیټر دی دا قرآن نواله کنه په کتاب دا قرآن نواله او د سوګه هم وسا خپل او د سوګه دا قرآن نواله خپلګه د سړي سره مقصد ولا کوه مخې ته کېده چې کوم شي کافر جوړ کړی دی يهودي جوړ کړی دی دا غلا دی او دا شی چې خوي دا په پیغمبر د الله جوړ کړی دی دا په پیغمبر په زمانه کې هم دا شی د دې نظر سره ورونو کې دا عذاب مسله دا غم مسله او د کومه یعنی په کوم کور کې چې مشره مور دا خواخه دا هغه خواخه او هغه مور ته ماده درخواست دی د خپل انګیندونه د خپلونو دا شی کوم نه کنه او زامونو نه په کور کې بس نه سیده ساده یو موبایل ساتي او چې کله بازارونو ته ځي نو پکار راځي بیا تاسو غلام راوړي وړیا راوړي چینیا راوړي او ځان نه چې کنده کنه د بازار نه ډیګ راوړي او سړو ته وایي دا څنګه جامې واغوندي او په کور نه ټیک ده کنه او د سړو جامې تاسو نه واغوندي نو خپل په ډېر خپل وږي خیال سره چې وړه د خاون نه وړي وړي د خاون نه وړي او دا راګي چې کوم دې پیسې د خاون کړي او زمیدار د خاون کې نو د بازار سامان ته ځي راوړي چې خاون د مال د بازار نه جوړه راوړه مال د پټ راوړه مال پیدا راوړه نه راوړي به نه خاون غریب ابو ځان نه مزدور دی چې هغه چې ته خالي نه شي هغه نه بلل شي چې کوم دې سره ماشوم مرګري کېږي چې بازار ټیک نه کېږي چې کوم ځای شامل څه کول او شي او څومره د افسوس نو په دې ځکه په خله سبا په دې ځکه په خله پاک څه د خیر پیسې دی وږي او په دې ځکه باندې بسو الله پاک څه چې کوم یې کړه انصافدار او مسلمانان خلک الله پاک چې کوم دې بادشاہ راوړي هم باندې په خله پیغام نه راوړي قارون باندې خو نه راولي زمون قارون درسي د پدې مجمع کې توبه وباسه یا الله پاک دا وسه پورې دي پر دوه سره د کتلې دي نبی عليه الصلاه والسلام صحابه ته چې کوم خدای ډیر زیاته غوړه ده کوم خدای بهتره ده صحابه کرام لا علمي اختیار کړه علي رضی الله عنه د خپل مینه ته پوس کې چې فاطمه صاحب لازم ته پوس کړي الله پیغمبر چې کوم خدای غوړه بهتره ده چې نه پردو سرو د کتلی او نه پردو سرو لیدلی نن نه پس په دې مجمع کې دا وعده وکړي چې ان شاء الله زوا ان کور را د خاوند اجازه د بیګا د کور نه وځم او زم بل خاوند په اجازه وځم او دا راګي چې کوم ځای په پرده کې وځم او دا راګي د خپل پردې په خیال سره ٹھیک ته جی او الحمدلله سنجنن په دې کور کې د الله د دین دا قرآن په بنیاد باندې دا مجمع جمع شو دا بهترین کور دی بهترین کور هغه دی چې بګم کور کې د قرآن تعلیم کیږي بهترین کور هغه دی چې بګم کور کې د الله د پیغمبر چې کوم د حدیث بیان کیږي دا بهترین کور او دا د جنت باغ دی باغ بګم کور کې چې د خدای او د رسول خبرې کیږي قرآن او حدیث بیان کیږي دا باغ دی دا د جنت باغ دا د الله باغ نو خپل کورونه په قرآن باندې آباد کړئ خپل کورونه په دین باندې آباد کړئ خپل کورونه په مانځه باندې آباد کړئ په ذکر باندې آباد کړئ او خپل کورونه چې کوم ځای کې د پیغمبر په سنتو باندې آباد کړئ او د خپل بچو تربیت وکړئ په دین باندې په دې بازار کې دا جانګي او دا پتنونه او دا لندن کمیسونه دا تک تک پرتګونه خرڅيږي دا بچوله مالي دا ګناه ده بچي به ګناګار نه دي دکاندار به ګناګار دی لار به ګناګار دی مور به ګناګار ده چې
چې دې وړو ماشومان ته دا سیټونه اغوندي دا تن چې دې پرتګونه دا لندن کمیسونه دا اغوندي په دې مور او پلار ګناګار دي دکاندار دا د غیر یو لباس محمد جی دا د دې نه پرېږ په دې بازارونو کې چاینا دا ګډایګانې خرڅېږي او دا سوي دا ګډای او دا مشروع خرڅېږي او دا کور ته برابر دا زنانه بیا پارماري کې کیدي شوکیسونه کې کیدي بیا په دغه کمره کې مونږ نه کیږي په دغه کور کې مونږ نه کیږي هغه خپل کاروبار کوي هغه کاروبار هغه حرام دی چې کوم شی شریعت منع کړی دی الله او رسول منع کړی څوک خرڅي دغه کاروبار پیسې حرام دي او دا کاروبار به حرام دی لہذا دغه حرام کار څه کوته برابر او دغه شان زمای څه یعنی د خپل پلار سره په نرمۍ خبره کوه ضرور د خاوند سره په نرمۍ خبره کوه بعضې ښځې چې کوم دی که نه هغوی جبر راویستي او د خاوندانو سره چې کوم دی که نه دا مقابلې کوي زما عزتمندو د خاوند رضا د الله رضا ده د پلار رضا د الله رضا ده د خاوندانو سره جبې مه وهئ د مور و پلار سره جبې مه وهئ جبې پستې کوي په الله مې دې قسم چې د کمې ښځې جبه پسته وه خاوند به دې زارېږي او د کمې زنانه چې کوم دی که نه جبه پسته وه نو خواښې به دې زارېږي او سخر به دې زارېږي چې دا داسې یو قابلې ګور الله را کړې ده او که خاوند څه تیزه خبره کوي سخته خبره کوي ته خاموشي اختیار کړه ته به صبر اختیار کړه ته به ځان ننګاره کړه ویې ټیټ وې خاونه واقع به ما کې دا ګناه خاوند نه خدای عقل ورکړی دی خاوند خدای پاک په تا باندې مشر کړی دی الرجال قوامون علی النساء د خاوند عقل سره زیات دی که د خاوند دا د څه خبره درکوي اول خو به کار نه ده چې هغه هم په نرمۍ خبره کوي خو که بل که کار درته ورانېږي نو هغه به تا ته په سختۍ خبره کوي نو به ښه دې ووي واقع دا خبره چې د ماته ګناه ده ګناه نه وي خاوند ته ګناه نه وي بلکل یې ما ته ګناه دی نو خاوند سره به احساس پیدا شي سړی تللی و په تبلیغ کې نو چې راغی نو ښځې به ورله چای پخوو ګړوبی به ورله پخوو نو په دې وخت کې خاوند کور ته راغلو ښځه خو اکثر چې کوم دی که نه قمقلی نو د چینو په دې ورته مالګه اچول چې مالګه ورته اچولی جو هغه چې دا چینه ګوټ کړی دی جو مازغی ورله چې کوم ځای خراب کړي دي بهر ته په قلاره غلې ودرې داسې چل کړی دی چې ښځې کتلې چې یاره خاوند خو باید ووتو چې یې پرېښودو د چینه چې ښځې ګوټ کړی دی جو بس ویې خورې دا خو ما نه په چي کې مې چې کوم دی که نه مالګه اچولی بیا ښځه خاوند غریب خو غږ نه دی کړی خو صبر کړی دی بهر ته ودرې بیا ښځې چې کوم دی که نه ګاونډیانو ښځو ته ویل دي نورو ته ویل دي چې ای ښځو که خپل سړي سمول غواړې نو په تبلیغ کې ولېږه زما سړي به هر وخت له وړ لامې څوک پلار او مور به یې راکنځله اوس په تبلیغ کې تللی داسې ښه شوی دی داسې نرم شوی دی داسې ښکلی اثر پې شوی دی چې د چینو په ځای مو د مرګ اچولو چې کوم دی که نه اوس غږ یې راته مونه په مخکې به معمولي خبره به چې کوم دی که نه دیچکي به یې ګزارله په تلې به یې ګزارله او دا کنځلې به یې کولې یو تشکیل ښځه ولګېږي د ښځو تشکیل یې شروع نو دا خپل سړي د خدای په لار کې ولېږي که دا سړي جاهلاني او کنځلماري او د ملمېږه نه وانټه کول کوي نو علاج یې چې کوم دی که نه سیر تبلیغ دی تبلیغ کې ولګېږي د خیر ټیک ټاک خو هم د ګدله او تاسو سره په میاشت کې په دویمه میاشت کې روزه کوئ ماشاءالله سم پټای خو الله پاک دې باندې قبول کړي دې په مخ د جمعهونو زی دا ځم الحمدلله څنګه نن دا مجمع جمع شوا دا ختم په وجه سره د قران په وجه سره ترجمه په وجه سره ناظری په وجه سره او سونه خپل ماحول جوړ شو چې په هر میاشت کې دا ماحول جوړیږي او هر کور د مسعودات جماعت راځي خیر او دا رګي د خپل لونه دا مدرسو ته ولېږي حاجی چې کمې د چا وس کیږي او خرچه برداشت کولای شي دا خپل چې لګي غړو مدرسو ته ولېږي چې دا عالمان شي دا په دې کور کې دا فورای دا الله دې ورمتون کې برکت واچي
د خپل لوس مطابق هغه دی چې کوم ځای مې د خوالي وغلا څونه اوس مې خبره کوم پلار حاجي الله دې خاور سره وبخي ډاکټر سي بخاور کې پروت دی خو د دې ټول درس او د سبقونو ثواب چې کوم ځای کې هغه د قبر کې ملاوي اصل پیدا ده یقینا ګوره زنانه ډېر زیات چې کوم ځای کې قابل رحم دي نو خپل خاوندان د الله په لار کې ولګي خپل لور د الله په لار کې مدرسو ته ولګي او دغه شان چې کوم ځای کې الکان خپل مدرسو ته ولګي خپل بچي مدرسو ته ولګي هغه مدرسو ته چې پای کې تبلیغ کار کوي خپل تربيت کوي هغه ته ولګي او دغه کې دا مدرسه او دا کور دا آباد کوي د دې سر تعاون کوي دغه جاسونه ماشومان راځي کنه په شوق سره راځي او د دې باجی او د دې کور خیر ساتي دا نن چې ماشاءالله ماحول جوړ شو او دا دوره ختمه وشو سن الله فضل له الله سونه خوشاله شو او دا کوم چې دا مشران